هاغه انسان بتل کامیاب وي سوچ د مور او پلان خدمت په مینه کړي نه د مور د پخو لاندې جنت دی جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه د دې خسته مصرو شاعر د ډیر محترم رور خالد مسافر د دای کلی اوسیدونکي فرمایش کون کی ورونه دي زین الدین حبیب جان او روز محمد اواز دې د اول خان وفادار هاغه انسان بتل کامیاب وي سوچ د مور او پلان خدمت په مینه کړي نه د مور د پخو لاندې جنت دی جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه دا مور د پخو لاندې جنت دی که جنت غواړي د مور وکړه خدمتونه دا نصیحت خوږې مصري دی درته لیکلې دی خالد په مینه مینا دا نصیحت خوږې مصري دی درته لیکلې دی خالد په مینه مینا مور د مینې نه د زار شمای ستا په لیدو مې زړه نه لري شي غمونه مور د مینې نه د زار شمه ستا په لیدو مې زړه نه لري شي غمونه خدای دې ژوندی لاره مرجان وایي تا چې دعا کړې زه به هر ځای کامیاب واما خدای دې ژوندی لاره مرجان تا چې دعا کړې زه به هر ځای کامیاب واما نظر شوای غمونه ټول په خوشالو مې بدل شي نه مور پتا مې چې نظر شي غمونه ټول په خوشالو مې بدل شي نه مور کو سنبل وطن کی وای خوستا یادونه مې مدام په زړه کې وینا خالد اوسېږم بل وطن کې مور دعا کړه چې په خیر درشم وطن قربان شمای چې ګران پلار جان مې پکې شپې سبا کوي نه دا دای کله نه قربان شمای
چې ګران پلار جان مې پکې شپې سبا کوي نه زه مسافر په بل وطن یمه په زړه مې اوري مورې ستا مجلسونه په تکلیفو دې یم لوی کړی مورې ستا حق به زه اوس څنګه ادا کړمه مور چې ته کته راته ژوندی وي وایي په د ژوندون کې به زه ډېر خوشحاله ومه خالد ته داسې دعا وکړه چې درشم کور ته کړم د ښکل پښې او لاسونه خالد ته داسې دعا وکړه چې درشم کور ته کړم د ښکل پښې او لاسونه